दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि मा फी इल्मिक सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमाम अल-मुत्तक़ीन। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ हुआ है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, गणशमीर क़ुर्रा हज़रात, हाफिज़ान, हुफ़ाज़ किराम, द शेखानों के लिए दिचा फिर चल उसी दिन को पुख्तनो
ننګیالو مشرانو کشرانو غیر چاپیرا اطرافنا مضافاتنا قرب جوارنا لری و نزدینا چم گاوننا راغلی درنو ملمنو چونکہ ملمانہ حضرات ډیر زیات دي چې د یو نوم اخلم وخت اخلي الله زما او تاسو د ټولو حاضری قبول او ګرځوا او دا داسې عمل دی چې دا رد کیږي نه د دې په مقبولیت کې د سره شک نشته ځکه چې دې کې ټول د عقاید جهان ذکر دی او د حضور ذکر چرته کتابونو نه راخسته چې د عقاید جهان ذکر رد کیږي هیڅ کلم نه رد کیږي آیا کم ذکر چې الله پخپل کوي هغه رد کېدو قابل وي او کم ذکر چې الله پورته کړي نو چې الله پورته کړي نو هغه بیا رد کیږي هیڅ کلم نه رد کیږي نو د حضور ذکر الله بلند کړي دي لګ لحظه وړاندې مان د دې ورځې په باره کې انټرویو واخیستې شو تاسو کته چې دا ورځ څومره اهمیت لري څومره قدر او منزلت لري د خیبر نیوز په حواله باندې چې راغی نماینده راغلی او زه د هغوی شکریا ادا کوم نو دا خو دې ټولې دنیا ته ښکاره ده چې په دې ورځ باندې څومره د الہ العالمین جل جلاله د جانب لوی احسان شوی دی چې دا ورځ هم د چا نه هېره شي نو د نورو ورځو یادګیرونه به دومره اهمیت نه لري څومره اهمیت چې دا ورځ لري آدم علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی د جمعې مبارکې په ورځې پیدا شوی دی بیا دنیا ته راغلی هم دی تشریف اوریم کړې ده قتلو زنا وه جواري وه غلا ډاکه وه د انسان عزت د خپل لاندې کېده بس لومبی انسان دنیا ته راغی او بیا د قابیل له شروع ولګېده آغاز د قابیل نه د انسانیت په جامه کې وشو او آغاز د بغض او حسد او د قتل نه وشو او بیا هغه سلسله را روانه وه دومره زور او شور یې ونیو چې د هغې اکثر اثرات بالعموم په ټول انسانیت باندې او بالخصوص انسان حیوانیت ته واوړېدو شکل او صورت د انسان و خو بعضې حیوانیت ته واوړېدل د زناور نه چې بچی پیدا شي هغه خپل بچی په ژبه سټي په ژبه سټي د محبت چل خو که د انسان نه نزدې کېږي نو زناور نه خو دې زده شي که نه که د زناور نه نزدې کېږي نو کاڼې خو زړه هم نه لري سترګې هم نه لري غوږونه هم نه لري او عقاید جهان فرمایي احد یو داسې غر دی چې هغه ما سره مینه کوي او زه هغه سره مینه کوم د یو اوښ لرګي نه خو دې د محبت چل زده شي که نه لیکن کله چې دوی مبارک دنیا ته تشریف نو راوړلی دوی مبارکو نو د عربو معاشره خو شانه پټه نه ده ولې قرآن نه ده پټه کړې
قرآن کریم د هغه کرتوت او کردار ښکاره کړی دی چې دغه خلکو سکول څه د اردو کتاب خو نه چې پاڼه به ترې وباسي د الله منزل کلام پاڼه په پاڼه او آیت په آیت د دغه خلکو د بعض خلکو د ټولو نه د هغه اخلاق رذیله هغه ښکاره کړي چې دغه خلک څنګه خلکو دی لور ته څنګه کته مور ته څنګه کته ها د انسان چې په کائنات کې د الہ العالمین د قدرت یو عظیم شاهکار دی د په حسن الله قسم خوړلې دی د منصب او مرتبه تا اگر که پس خورو کې ناس دی خاکی دی عام سړی په خور سجده لګئی خو جبریل علیہ السلام د انسان مرتبه ته نشي رسیدي دا غي عبادت په سدرۃ المنتہا دی سا عبادت پس مکه دی ته پس مکه باندې سجده لګئی هغه په عرش معلا سجده لګئی ستا مونږ د سوچونو فکرونو نه ډک دی ذهن کې د دنیا دا په جیب کې د دنیا دا منډه تړه د دنیا دا عبادت د دنیا دی ځکه خو زما ستا د عبادت نه ذوق ختم شو ځکه خو زما ستا د عبادت نه خوند ختم شو زه یم چې زه مونځ وکړم او زه سلام وګرځوم او دا مونځ ما مطمئن کړي نو زه چې ما مونځ وکړو هغه به څنګه چې مال سکون راکړي مال خوشحالي راکړي هغه چې د چا په در کې مې تندې لګولې دي چې دا هغه د طرف نه څه سکینه زما په دې زړه نازله شي چې او ما هم چاته تندې ولګو بابا دې ته اشاره کړې ده رحمان بابا فرمایي چې د زړه حضور یې نه وي په مانځ کې په کار نه د مقتدي وي که امام قرآن کریم کې رب العزت فرمایي دا خلک وي د جهنم د کندو په غاړه ناستو د عربو خلک د جهنم د کندو په غاړه ناستو په وړو وړو خبرو په صدو دشمنه وي په صدو د کعبې د حرم هغه حالات چې وګوري او په شرط دی چې لکه د درد او د کعبې عظمت وي د حیران به پاتې شي دغه ماحول ته دومره عظیم انسان چې نن 12 ربیع الاول شریف دی نن کوم تاریخ دی زه ستاسو همت ته سلام پیش کوم د ټولو نه اول زه ستاسو د بیل بیل مشکور یم یو ګیله ضرور کوم یو ګیله او ګیله د خپلو نه کېږي ګیله جي نیټ باندې لږ پروګرامونه د خلکو وګورئ یوازې زمانه د سنیانو او لږ ځان هم وګورئ چې تاسو کومه تله کې ناسي یئ ستاسو ذوق څومره دی ستاسو شوق څومره دی ستاسو ولوله څومره ده که خیال یې کړی پوه نه شوم ښه د دې تمام علاقې روح روا د تمامو علماء استاذ شیخ القرآن والحدیث شیخ التفسیر
خوشاله شو ما ډېر پاره لفظ او شوق دیکھ پکار چې ورځ تر ورځ اضافه کې دی په 1990 کې چې راتلم هم دغه وای او 2019 راغی هم دغه یې او ګیر چاپیرا چې په دې علاقه کې د محفل میلاد النبی پروګرام کیږي نو په هر محفل کې د شیخانو د کلی 50 او شپېته کسان خامخا وي د شپې کې دې چې زما په خبره کې حقیقت ني اس حقیقت پکې ني بس محافل پوښه او سنګور سے پوښه په غم خاده کې چې مالا رانه شي زما ګیلې او چې ته مالا د حضور په مجلس کې رانه شي زما تاسو سره سکار مناسب تاسو لداني چې دنیا تا او دی خپل چاپیر چل دا خبره واضحه کړي چې دا قید جهان په غلامان کې لا د حضور محبت چې دی هغه موج ویلا په جوش کې دی دا بیا خبره ده چې تاسو د ټول کلی د یو کال محبت بار ربیع الاول راشي بس راجمع شي دا مناسب نه ده چې کوم جمعه ته دي پشمار پکې سل یو نیم سل کسان ناسي سل یو نیم سل 200 سل یو نیم سل 200 راځه ما سره وګرځې چې زه د عاشقانو خیم چې زه ته په مروتو په هغه ځنګلو کې د مروتو په هغه ځنګله کې چې په میل کې کور نه ښکاري او دا هغې په هره یوه جلسه کې 10,000 15,000 8,000 افراد ناست وي او که دروغ ویم وګورئ خیر د لږ فیسبوک او نیټ وګورئ د لږ به دا ذهن به مو کولو شي نو ما صرف تاسو نه دا ګیله ده چې دا خو د شیخانو کلی دی په کار دا دی چې د نورو کلو کسان کم یو د شیخانو نیم تر نیمه کسان په هر مجلس کې حاضر وي دا خو د سنیانو مرکز دی نو دومره بېغوري خوند نه کوي دغه یو ګیله مې تاسو نه کېږي بس چې ډېر کمزوري راځئ ډېر کمزوري راځي دا تر اوسه چې دا نوجوان طبقه را روانه ده خو د سپین ږیرو را ژوندی کړې ده اوس نوجوان د خپل بچو ته داسې ماحول پرېږدي چې دی 50 او بچي بیا سبا له 15 ناست دي ولې په خپله بودو کېږي محفل نه دي او بچي ته ګورې پام کوه چې دغه کلي ته ګورې محفل له لاړ نه شي شپه ده څوک در باندې ډزو نه کي څوک دې خراب نه کي دا خبرې به په خپل ځای پرېږدو خو دا ټیم چې ګورې کار مو ډېر کمزوری دی خواړه ښه ډېری خورا ښه ډېري ښه محبت وي پکې خو لیکن مونږه چې کوم فقدان دی هغه افرادي اشخاصو باندې دی مونږ سره د محبت کسان ډېر دي خو لږ اوده دي زما تاسو ته درخواست دا چې هر مجلس کې او په هره جلسه کې کم از کم د شیخانو د کلي چې 10 کسان او 20 کسان او 50 کسان موجود وي تاسو به نن کتلې چې دا به تر هغه ځای پورې جومات ډک و تا به دا محبت د خلکو لیدلی وې نو تاسو ته زما دا درخواست دی چې هر مجلس کې حاضري کوئ دا ستاسو لپاره همه خبره ده ما د قرآن کریم د آیت کریمه په دې دوران کې زموږ او ستاسو د علماو د سرتاج که زم چې زما د سرتاج نو زه به سیمو زما په سر به زما مناسب تاج وي د علماو د سرتاج
شیخ القرآن والحدیث اور انشاءاللہ العزیز مولانا روم سے فرمائی چی او زمانہ کے بادشاہوں سے دو دغا آخری وقرا کے چاہتے مالے او قابل سڑے راولی چی ما دو خبریو کی خوشی وزن پکی ہوئی یا اس پنگیرے والا را پیدا کر چراغ بادشاہ دوئی بادشاہ سلامت زرگون کالا جو اندے اسی زرگون کالا جو اندے اسی لرکی دا خولی وانے دے دو خود ما پا بیزتی پسی راواغستا زد چی دستلو کار نوار دو خود بزان نشب سنبالو دے بزرو تاڑی اغین بادشاہ سلامت جن یوازی پا وجود پورے ندے دا جن تعلق کردار سرئی بعض انسان زر کالوشی خدا کا کردار جون دی زمون دا حضرت شیخ صاحب کردار بطر صدو جون دی ہوئی دوی کردار او دا دوی دا حل زلی کنن پزل مردان کے او پزل دیر کے پزل سواد کے پملاکن ایجنسی کے چرتلو یا مدرسہ دا داغے محتمم دے اگر بدا حضرت قلی سبحان سے شاگرد ہوئی دا دوی دا سایہ دی دا سر دا دوی دا کامل صحتا سر دا کامل صحتا در دیر وقت دی اللہ دا سور بنگو تاسو بانی قائم و دائم لری اللہ جل جلالہ فرمائی چی دادا کم پیغمبرانو ذکر شلو دغا پیغمبرانو رسولانا فضلنا بعضهم على بعض فضیلت ورکڑے گے من دغا پیغمبرانو لا بباز نور پیغمبرانو باندے معنی سلری یولا شریر زر انبیاء دی گلنو انبیاء چاہت ویلشی پکائنات کسی اللہ پچاہا گا انعام کرے وی او داغن علاوہ پبل شعبان نوشوے خواک عبادت زرکالوی جہاد زرکالوی آگے منصب تنشی رسے دے محمد نبوت منصب دے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ نبوت منصب دے انبیاء لوی خلق دے انبیاء رب فرمائی بس دی تو گوری دا زمان رنگ دے دا زمان رنگ دے دی دا رنگ ما ورکڑے دے دا زمان دا وحدانیت رنگ دے صبغت اللہ رنگ دا خدے اگر دا انبیاء بذات کے اخکار کی گی اور سوک دے چھے علاوہ دا اللہ نبل چالا خیستہ رنگ ورکی نو انبیاء لوڑ مقام والدی دا نبی مقام تسوک بیا مولا کریم جل جلالو پدی انبیاء کی بعض فضیلتوں کڑے دے چاہی تا رسولان ویلیشی رسول و تویلیشی رسول بیا زال لوڑ مرتبل رگلنو نبی بیا زان مقام لری رسول زان مقام لری دا رسول مرتبہ دا نبی پا مناسب سر دا رسول مقام چکتے بیا پا دی رسولانو کی مولا کریم جل جلالو زن پیغمبرانو تنور مقام ورکڑے دی چاہے تا قول العظم ویلشی بیا
اولو العظم انبیاء زال شان لری بیا پدی اولو العظم انبیاء کی مولا کریم دیو شخص دیو شخصیت چی تمام انبیاء و تحیران دی رسولان و تحیران دی ملائک و تحیران دی انسانان و تحیران دی عرش و فرش و تحیران دی عبدالرحمن بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ نبی دے کولی دے کہاسی دے محمد دے دہموں وڑو پیشوا کنبی دے کولی دے کہاسی دے محمد دے دہموں وڑو پیشوا اللہ بیازان زال کمال اور گڑے دے ہر نبی اللہ زال شان اور گڑے دے چاسر الہ العالمین دے جبریل علیہ السلام پواسطہ مشغول شوے دے چاسر بلا واسطہ پکوئی دور بانی مشغولہ شوے دا سر مشغولہ شوے دی دیدار میں شوے اور چاسر مولا کریم جل جلالہ دیدارم کرے دے راز و نیازم شوے خصفو کی کوئی دور دو بلل سو کی پتا سی انداز کی قبلل کی بیت المقدس کی اتیور لاکھ سبیری ذر پیغمبران استقبال تو دروئی قربان دا حضور نشم قربان دا حضور نشم یو لاکھ سبیری ذرا قید و جہان پسینیت تڑی آغم پا حضور پسی والار دے ہاں کہ پا شرق و غرب و پا جنوب و پا شمال باشئی کولا پا خشک و تر پا انس و جن و پا چرن بانے باشئی کولا چی سلیمان علیہ السلام دے اغم پا حضور پسینیت تڑ دے خود عمر قدر کارے چی سلیمان علیہ السلام دا وزیر نم آصف بن برحیہ دے زمان استاد حضور دا یاران سلور نمو نے یو پسمک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دا دوئے پسمک وزیران دی و دوئے پسمان کے وزیران دی دا دوئے پسمک وزیران دی دوئے پسمان کے وزیران دی دام یو مقام دے کہ ہر نبی تے دنیا کی مسئلہ راغلے دا حغل جبریل علیہ السلام مولا کریم را لے گلے دے چھے اے دا اللہ عظیم پیغمبرہ ذرب را لے گلے کس خدمتی ز خادم حاضرم ز کولشن اور یو دا نبیان و امام دے چھے پس صدرت المنتحہ کے جبریل علیہ السلام کو فرمائے جبریلہ دا آدم علیہ السلام نراوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پھورے دیرو انبیاء لاغلے کستا سا مسئلہ ماتو آیا زنند نبیان و امام تاتویم جبریل کستا سا مسئلہ تی ماتو آیا کستا سا مسئلہ تی ماتو آیا اور کم دے پور چی تعلق دے ترکم دے پور چی نسبت دے جبریل علیہ السلام صدرت المنتحان بر نشت لے وجہ صدا پابندی دا رب و تفرمشی برو بنا رازی کنا زور نلری اوان رانا گئی طاقت نلری
د څه خبرې د یوې خبرې هغه چې یو جلوه په کوهي تور ور پرېوته نو غر زرې ته لاړه موسی علیه السلام بې هوشه گذار شو او هغه جلوه تر سدرة المنتهی راهي جبریل علیه السلام فرمایي کہ یو زری بر پا برزن نو دا اللہ انوار مسیل سی آواز محبت را لگے دا اللہ انوار مسیل سی دا حضور خلوی شان دے دا حضور مبارک لوی شان دے نور دے کنا سیزل کئی کنا کئی آواز را لگے سیزن کئی یو د حضور ذات نور دے چی خلق سیزلو نہ بچ کئی خلق دا سیزلو نہ بچ کئی دا جہنم دا تبش نے بچ کئی عقائد و جہان خلوی شخصیت تے موسیٰ علیہ السلام پس مکہ بے ہوش را پریوتا غر زر دلالو جبریل علیہ السلام سدرة المنتہان بارد پریدی ما د خپل استادانو نوریدلی دي چې د مدینه منورې د جانان صحابي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې د جانان خدمتونه کړې دي حضور مبارک ولا یو رومال ورکړو یو رومال مبارک ولا حضور مبارک ورکړو د تبرک د پاره به استعمالولو یو ورځ په درستخان دا رومال حاضرېدو نو په باندې دوړي پرتی وي نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د هغه دوړو د صفا کولو د پاره اغا پور کی ملمنو ته روټي تیار شو تنور کې لاور تازه نو اغا رومال واسطو چې دالا شه تنور ته واچوا رښتیا وای د صحابه څنګه عقیده وا ټول وای خستا عقیده وا دا چې کوم غلې پاتې شو دغه عقیده نه د بل عقیده ده دغه غونو کو د صحابه څنګه عقیده وا او چې چا جواب راکړه د خدای دواړه جهان اخیسته او کوم چې غلی پاتې شو بیا به صاحبان دعا وکړي د حضور مبارک د صحابه څومره ښکلې عقیده ده جی رومال اور ته ورسېدو رومال بشو کو وسوځېدو بچو ولې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نو دربوز کی سبب د چې دا رومال وسوځي هغه جواب ورکړي دا د دې وجه ګلونو دادا سبب دار چې کله کله په مدینه منورې جانا مخ مبارک چولو نو دارو د مدینه منورې د جانا در سار سره لګېدل خو نه سوځېده او جبریل علیه السلام چې په باره ځي نو وزار یې سوځي نو د عقاید جهان خو جامې په غاړه وې کنه لباس مبارک خو په غاړه وکنه پګړۍ مبارک یې وکنه پیزار مبارک ناله مبارک خو په خپو وکنه صادر مبارک ور سره وکنه کم زین چې جبریل علیه السلام په باره ځي نو جبریل علیه السلام وزر اور اخلي او زما د حضور لباس ته نقصان نه رسی د سرور کونین لباس ته نقصان نه رسی ولې چې د دغه لباس نسبت د سرور کونین سره دی ګنې راواله ماحول د مدینه منورې محراب کې سرور کونین تشریف فرما دے زمانہ د سرور کونین دا
او جماعت مسجد نبوی دے او په زمانو کې بهتره زمانه ده لا جبریل علیہ السلام تگ را تگ لا کئی سمرخ کست دور دے یو سب کے خلق ولار دے صد جہنم کندی دور سیدو او بچا دا دوزخ اور حرام شو صد جہنم کندی دور سیدو او بچا بانے آواز رانا گئی اگر چه کم دا جہنم کندی دور سیدو نو قرآن کریم دا غی دنن دسڑ حال ویلے دے دا غی جامع دا غی طور طریقہ دا غی منزونا دا غی حجونا دا غی زکاتونا دا غی راشا درشا دا غی ذکر اللہ نکی مصرب الارزال کلن فرمائی لیچے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ یو موز پا پنزول زر دے او کمختا امام دا نبیانو امام دے او دور بہترین دور دے نو آغی دور آغی خلقو لفیدہ ندور کرے چاکہ تا منافقین ویلے شی آو بلال بلزین آراغے بلال بلزین آراغے ننمی دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کا تو یو دا عمار بن یاسر تذکرہ دا او بجاڑے پا خودے یقینو کئی مصعب پل خاندان تا دمرا گرانو پل کورنائی کی دمرا گرانو چکل بدا مکی معظمی پا کسو تیرے دا نو داسی خوشبو بے لگولے وا چه سہر بسوک باغا لاروانو چاول کے پدی لارنن مصعب تلے دے داغل لباس یا داغل لباس یا دا عمار بن یاسر لباس پا خبر پوئی گئے او چه کل حضور رنگ کرل اما پتا پس داسپینی جامع لنگ کی حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو قتل یو رضی دی زان سادر تو کڑیو وغا سادر کی پیوندو نو حضور اجڑل دا جناب محمد رسول اللہ دستر گنوخ کے آڑی آغا پیوندی لباس دا رفستم رخوخو حقیقت دا نبیان و امام پا نظر کے سمرت رانکت لیشیو دا مکی کفارو دا مکی سرداری اس پر نکو دا خبش غلام دا حضور غلامی سرداری ورکا ستاغت امیر دے جو مستعیر دے چی دا احد میدانو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو دا صحابی شہید شو صادر دور علی صادر دور علی یو پا مصعب بانے واشولی شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل صادر چی پا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو صادر لنڈو دتا بدن مبارک پہ نہ پٹے دو عقائد و جہان تاجدار حرم و فرمائل زمادن اکتر مخ پسادر پٹ گئی او پخپو و تواخو اچھوئی پا داغ رنگ کے دا سرور کونینا شقال زمکتا خوشی بی بی تو محمد رسول اللہ پا محبت کی
زکا بابا وی خدای استشو آغا خکولی خلق پا ظاہر و پا باطن سپیر سپیزی خلق اس خندہ میں دا دی خلق سر نشی جڑوی میں آغا دلی خلق دا بعض خلقو یادونا ختم شی لاروی مرشی زیوت او جاڑی مور مرشی سڑے و تو جاڑی رور مرشی سڑے و تو جاڑی پا خدا یقینو کئی لرم دو خود میدان تلار شئی او دا محمد رسول اللہ دا عاشقانو گو رئی سوال نسنیم سوا کالا بادن دا سڑی پستور کو کیوں خراشی اللہ خدا دادا کم خلقو دے خلقو کی سمر وفاوا دے خلقو کی سمر محبتو دے خلقو کی سمر مینوا بابای خدای سشو آغا خکولی خلق پا ظاہر و پا باطن سپیزی خلق بار ربیع الاول زان لے لو شان لری یو دیر قدر و منزلت لری زویم چې د حضور محبت پراتلو خوشحالیو نشینو د نومی انسان پراتلو خوشحالی نه د پکار د دوی د تشریف اورۍ سره څومره امن او سکون راغی ها څومره خوشحالی راغلی لور ته حق میلاو شو ژوندي ښخېدل خو پرېږده دا ته چې نن خپله بچی ښکلی نو ته به د حضور شکریه ادا کړې ته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریه ادا کړې کومه معاشره کې چې خلکو لوڼه ښخولي هغه معاشره کې حضور خپلې لور ته پاڅېدلی دی هغه معاشره کې عقاید و جهان فاطمي ته د خپل کشف نه پاڅېدلی دی هاگا معاشرہ کی تا عرب و خلق تا حضور دا بچائی محبت و خوف فاطمہ بی بی بدوارا بخصور کرے دا هاگا معاشرہ کی چلونا جو نہیں رکھے دے حضور مبارک اعلان کو وفاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ دغه ماحول د حضور پراتلو جوړ شوی دی دغه ماحول د سرور کونین پراتلو جوړ شوی دی لوی امنی دنیا ته راوړی دی ماته د لور محبت خولی دی ماته د مور محبت خولی دی ماته د معاشري اصول ښودلي دي یا هغه خلکو چې د یو بل وینو ته تږي ناستو سه مبارک جلوه افروز دی زه د دوی د قدمونو د خاورم جوګه نیم تشریف فرماتے مالا شرم راځي چې د دوی کوړه د خپله کولاو دوی خلالوی خلک دي د دوی د شاګردانو جوګه نه کنه د دوی د شاګردانو جوګه نه کنه چې حقیقت را باندې ویلا چې د خدای کور کې ولاړې څومره لوی انسان دې شیخانو کې وینه ورکړې دي څومره لوی شخصیت ورکړې دي زه په دې خبره مولا تا ته ورکوم وکفا بالله شهیدا چې په مولا حکیم صاحب وګورم دا روان مې ورته دا واپسې مو کوله نو ما ویل چې الله په دغه علاقه کې یو ډېر لوی شخصیت دی خلکو ته ورکړی چې د هغه نوم شیخ القرآن والحدیث علامه شریف ګل صاحب دی ماشاءالله بلال کی کمال دے تولے کمال دے تولے کمال دے تو کمال دے صدیق اکبر کے کمال دے تو تاس بسوئے
चलो चाह हुजूर जगह बवाए चलो चाहे जगह बनवाए अब अगल के रहे उमर फारूक की कमाल है अकायद जहान अवलिया का सिद्दीक पैनशी दादा हुजूर का सदाकत रंग है उमर फारूक फारूक आजम पैनशी दादा हुजूर का अदालत रंग है उस्मान गनी का सखी पैनशी दादा अकायद जहान का सखा रंग है चलो तो सुभान अल्लाह अल्लाह ने सीमा आबाद रही मौलाना के इस्ता सब खिदमत कर से मुबारक सेहत की इजाजत नौर के मांदा वे नदी तरातो तोरे बा जहाजीरू कम दे तो मजलिस जोड़ कर तो किसी दाढ़ी बेकदर वाला खाना करे न तो मजलिस द औ जीनत खाइश उलमा व मदारिस हज़रत क़िबला शेख कुरान व हदीस नुम अगसल माना मुनासिब दी कुछ कारश के तोले दुनिया पे जे हज़रत क़िबला शेख फद सुभान से अल्लाह दाम बरकातहु व फयूज़हु अभी तशरीफ फरमाइशी की और लोगों के रूह ने उनास फरमाइश करे अगर चे जोड़ में और यो नास शरीफ पर तो नवे में यो मर तो जोड़ में और बयान आगे के बाद इंशाअल्लाह अजीज मक्के के नाज़िर से वो मज़ीद भी तो बयान हाफिज़ से पकड़ा जब का मशरक़ क़िबला नदी चसन फकशन अक्षान कार वको खैरी अल्लाह मुखाद व आबादुल्लाह आमीन देखिए इखलास नबी सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह हगदुल जिबला अंदर नशदी हां हुस्न खुदा अंदर नशदी
दस्तर को खावंदान दर शर्मीगी पजामा दफकीर बादशाही जिदस्म के बादशाह अंदर शर्मीगी नबी पर शक्ल के दियो कदा सहाबी पर शक्ल के दियो ए पजामा द फकीर हाना बादशाही ए जिदस्म के बादशाह अंदर शर्मी ए जी बसरी दिता दखल में नबूवत हसीन सी जुबान दर शर्मीगी نسير مبارك برا أخوش أسير نفس باش بشير داش بشير خبرش पजामा पजामा द फकीर हाना बादशाही जिदस्म के बादशाह अंदर शर्मीगी फवरज मजिस्ता सलासी फतिक्री द हसीन सी जुबान दर शर्मीगी
सुभान अल्लाह नवाए बिया दमा पमर सुभान अल्लाह वाए ज़के चिता से गली नासे तुमरा खस्ता से लरा मता से गली नासे सुभान अल्लाह देखो अगर किबला से बला दावत और तोल मसला नबी सेहत एहसास थे दे यो यो सेकंड और जमा टूल होला जमा दे जुन बिया तो अहमियत भी दे यो यो सेकंड भी अहमियत थे सुभान अल्लाह तो सब ये मनकुर रहने पकड़ी ना शरीफ वक्त है सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह हाँ दसों पर कहता हूँ मौलाना से बाबा की कब जाती ना आलिम दो कहीं का तेरा पारो तो मस्ता सुभान अल्लाह ला अजी बाबा वो जड़ के अस्तर के लगा हुआ था कदम ला रहा था नमाज आगे थी कि तलक तर्जमानी करे था कुल अशारों की नदा बरसा लगवाए मां ने पढ़ा सर मदीना मुनव्वरा की मुदरी खबर एक करी थी मदीना मुनव्वरे पर चापे चल सुभान अल्लाह का शाखा मौला मोहम्मद हिजरा आकार शो हरा लम्हा हुई राजा दुशिया राजा उम्मती राजा गुनाहगार राजा जी मवाख्ता दे अल्लाह दे तुमको हुजूर शफाअत नसीब आमीन लोई दरबार अली बाबा रहमान बाबा फरमाई उजर रहमान तो मोहब्बत दर खाब करो भी इमा ददुमत दरबार की ले ले सुभान अल्लाह लो तो कड़ई ना शरीफ दमो डेर बेहतरीन आलिम चंद्र में शागिर्दान नाम कर दो रे मोहम्मद से ये तो कड़ई ना शरीफ जबी हमारा और बोले ने गुरु मगुरु दरबार मा खबर एहसास और मा बस कर खो दे दी बेरा पास हो बस तो इंटरनेट के दाखल जैसे आप और बखरा वाड़ा मदीना राहिया ज़िंदगी खुशहाली का मदीना राहिया ज़िंदगी खुशहाली का यार कुर्बानी का तेरी अरमान यार कुर्बानी का तेरी अरमान मदीना राहिया ज़िंदगी खुशहाली का
सादा ईमानी चीज़ मारा बुलवी ने तो बयोदले ताकि तुझी हाथ पकड़ के कदम कीदम परहद की मारा वो कीदम मजबूत हो अंत बरकाती के मदीना राहिला ज़िंदगिया शारीका यार न कुर्बानीका दगदे अरमानो यार न कुर्बानीका बराबर थी मैं यार का कमजोरी थी काफी वाड़ा नदी सफीदर माना है पहाड़ तरफ फरी अदनान सामना लोसान पयो नजर जोगी अदनान सामना लोसान पयो नजर जोगी हसीना रागिया ता बख्ती बख्ती गिरा हसीना रागिया ता बख्ती बख्ती गिरा यार कुर्बानी का जगती मरमालो यार कुर्बानी का जगती
ख्वाहिशमान नहीं किसी कुछ भी इजाजत रहा किस दुआ करे सिर्फ दुआ करे सिर्फ दुआ करे तशरीफ लाए पगे बाग नबी सरवर बेदार दिल औल बख्तवर बेदार दिल दार दिल औल बख्तवर तशरीफ लाए पगे बाग नबी सरवर बेदार औल बख्तवर तशरीफ लाए पगे बाग नबी सरवर दार बिउल अव्वल बख्तवर दार बिउल अव्वल बख्तवर बिलफजीलत लरिदा प्याश्त दनी को की पगे काश्त दनी को की पगे काश्त ज़का पैदा पगी नबी سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين. لدينا بعد فضيلة الشيخ